د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې دلته چې کوم تجاران دي او د مختلفو مدني ټولنې فعالین دي او د مختلفو سیاسي ګوندونو دلته کوم ګډون کوونکي چې هغه دلته یو پرلت کښېنولی چې دغه نن 14مه ورځ پر دغه چمن سرحدي پوله باندې دغه خلک چې کوم احتجاج کوي هغه د دوی د احتجاج نن 21مه ورځ دا خلک دا غوښتنه لري چې د پاکستان او افغانستان تر مابین د چمن پر سرحدي پوله باندې کوم تجارتي دندې دي هغه د فوري طور پرانیستل سي او د سیمې خلک دا وخت د ډېرو غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو زما سره دغه وخت دغه پرلت یعنې دغه احتجاجي ناستې کوم دلته کنوینر دی مشر دی اسلام ماسکزی زما سره موجوده دی دی موږ ته ووایي آیا دغه وخت د دې احتجاج کوم لوري ته روان دی او ولې دغه خبره دلته سرکاري کوم چارواکي دي دولتي چارواکي دي ولې نه ورحل کوي او د دې سره کوم قسم خبرې روان دي د سره نور خبرې کوو چې په اسان الفاظ کې دا یو عامه ریفرنډم دی چې د روان ظلم او بربریت خلاف ولس نن روډو ته راوتلی دی. زموږ د احتجاجي بهیر نن 21مه ورځ ده او د پرلت مې نن 14مه ورځ ده او تاسو وینئ چې نن دا وخت یعنې زموږ سره تقریبا 15,000 انسانان دا د راوتلي دي د ډیپټي کمیشنر یا د ولسوالیو مخ ته ناست دي په دا سره ګرمۍ کې ناست دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د 2 مارچ مخکې چمن پاک افغان بارډر په کم پوزیشن باندې بحال په هغه پوزیشن دې برته بال سي او دویمه غوښتنه زموږ دا ده چې د چمن څخه د کوټې پورې د اف سی کم چک پوسټونه دي چې په هغه باندې کم ظلم د شهریانو سره د چیکینګ په نامه باندې کېږي هغه د فوري طور پر بند سي. درېیمه غوښتنه زموږ دا ده د کرنټین په سنټر د کورونا په نامه باندې چې زموږ د انسانانو زموږ د پښتنو د نرینه او د ښځینه او د ماشومانو او د سپین ږیرو کومه بې عزتي کېږي هغه د فوري طور بند سي. تر اوسه پورې زموږ سره دغه کوم مطالبې چې دي حکومت پاکستان منلي په دې لړ کې دا تاسو کوم غوښتنې تاسو وویل په دې کې دوی ستاسو سره څه خبرې کړې دي سره کوم خبرې سره کوي دوی څه وایي بالکل زموږ سره درې پړاو موږ سره کښېنستلي یو او موږ درې سره کوم مطالبې چې دي جایز هغو دوی په خپله تسلیم کړي دي. ستاسو مطالبې چې دي بالکل د حکومت پاکستان او د پاکستان د حین په منشور کې دننه دي سیده پر ځای دي خو لیکن د بعد مرګ افسوس دا دی چې پر ځای هم دي او بیا هم نه منلي. لیکن دا موږ هغو ته وایي کوم څوک چې بلادست او مقتدر قوتونه دي هغو ته موږ وایي چې دا هولس در هغه ساعته نه ولاړېږي اوس خو 14 ورځې دي چې 14 میاشتې ناست وي دا ساعته نه ولاړېږي تر څو پورې حکومت پاکستان زموږ دا جایز مطالبې رامنلي نه وي. که تاسو موږ ته په لنډو ټکو ووایاست دا وخت کم زیانونه روان دي تقریبا زموږ دا به وایي چې د افغانستان جنوب زون چې دی چې هغه 15 ولایت دي د هغه پښتانه او د جنوبي پښتونخوا 14 پښتون ولسوالۍ دي یعنې د دې تقریبا 1 کروڑ یا چې دا د دې ټولو معاشي کم یو رقم موږ وایي چې قتل عام دي کاروبار متاثره شوی دي او 3 میاشتې 18مه ورځ ده اندال چاته معلومه خاص کر راځم د چمن هغه ته چمن کې نه کش کروندسته نه کارخانه زموږ د چمن د 15 لکو کم ولس دي داغو د کاروبار د روزګار ذریعہ چې د هر څه دي هغه د بارډر سره دي یو شی د خواړه یو شی د خواړه دا رنګ تجاران دي چې د دوبۍ سره د جاپان سره د سنگاپور سره د هانګ کانګ کنټینران راوړي چمن بارډر سره بیا د راوړي د بزنس تجارت دا ټول پاکستان ته د روزګار ورکوي. نو موږ د خاص کو چې دوی د خدای په خاطر د کورونا په نامه باندې کم کارونه کوي دا موږ د پاره سره زیادتی ده لہذا بارډر دي چمن سره دی پوله دی د 2 مارچ مخکې په کم پوزیشن باندې په هغه پوزیشن دی خلاص شي. بالکل د 2 مارچ مخکې کم د چمن د سرحدي پولې پوزیشن پر هغه پوزیشن باندې بال کړل سي یعنې په دغه پرلت کې دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ کم مشران دي کم کارکوونکي دي هغه هم دغه پرلت کې ناست دا وخت د سر ګډون کوي یعنې دوی دا غوښتنه لري چې د چمن سرحدي پوله دی خلاص کړل سي او تر اوسه پورې د کم پرلت روان دي او چارواکو هم د دې سره د خبرو پړاو کړی دي خو لیکن هغه څه قسمه رنګ نه تر اوسه پورې نه دی راوړی. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.